په مزار شریف کې د مزار هوټل ملي پروژې برخوال د معلولیت لرونکو وګړو د فعالانو له لورې وستایل شول. په دې اړوند جوړ شوو مراسمو کې ګډونوالو د دغې پروژې له پانګوالو وغوښتل چې معلولینو ته دې د کار زمینه برابره کړي. دوی دغه راز د یادې سوداګریزې ودانۍ پرانیستل د مزار شریف ښار د ښکلا ترڅنګ د نورو سوداګرو د هڅونې لپاره هم مهم وباله. خوشحال هستم که این منطقه که مخروبه شده بود پس از حمله که صورت گرفته بود، منطقه مخروبه بود، پس از تعامل در میان موج از ناامیدی و بی‌باوری نسبت به وضعیت شما آمدین وطن دوستانه است ملیتان شما را وادار ساخت تا سرمایه گذاری بکنین. ما خوشحال هستیم در بلخ چون یک مکان بسیار زیبا وجود دارد، سرمایه گذاری شده و اینجا بخش‌های مختلف فعالیت میکنه به برکت شما بزرگا و زمانی که دیگه ولایت‌ها متوجه میشه که مزار وطن یک مکان بسیار تجارتی و یک مکان بسیار تبادلات مثلا اجناس و ادویجات و بعضی موارد میشه در ولایت بلخ وجود داره، شاید بدیلش یا مانندش شاید دیگه ولایت‌ها نباشه. وقت خیلی زیباست. ورته مهال یو تن سوداګر په دغه پراختیايي پلان کې د شاملو پانګوالو په استازیتوب د معلولیت لرونکو وګړو د حقونو له فعالانو سره د لیدنې پر مهال یې ډاډ ورکړ چې ډیر ژر به د کارموندنې لوی پروګرام په لاره واچوي چې له مخې به یې د ګمارنې په برخه کې وړ معلولیت لرونکو کسانو ته لومړیتوب ورکړل شي. 30% پرسنل کاری خود از معلولینی که برادرایی که در ولایت بلخ است تخصیص درش دادیم. ما افتخار میکنیم چرا که ما این پروژه شرکت سامی را جور کردیم از خاطر از که بسیاری برادرای معلولین میرند در جایی که در کار گرفتن و یا در فابریکای تولیدی یا دیگه جا یک کدام مردم ها دل نمیکنن که میگن واقعیت کار ما سر از پیش نمیره خراب میشه. او گپ درست نیست. بخشای اداری میگه که در بخشای ما بر نفرای کارفام کار ضرورت داریم. انشاءالله و رحمان که بعد از اینکه پروژه تمام شود تقریبا امکانات 120 نفر 100 نفر پرسنل است که باید در داخل مزار هتل کار فعالیت خود آغاز کنند. د دې غونډې په پای کې د معلولیت لرونکو وګړو د حقونو د فعالانو لخوا جوړ شوی تندیس د مزار هوټل ملي پروژې برخوالو ته ډالۍ شو.